حضرت سفینه رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دے مهران بتوي نو خپل مهران دی یو ځل بلا سامان پسر را چولو نو رسول الله مبارک وتوي لکه ته کیشته انت سفینه ان انت الا سفینه هغه بل رسول الله مبارک دخلی دا نوم ما توای بل مناله د خپل واقع په خپل بیانای ویر روانو ما د قافله سره لکتل اخواشم چرالم قافله تلې و تلم خدای قافله په کومه لاړه چې په پسې تاسو مې کوي داسې چې لاړم په ځنګل ورله مړو تاسو کو نه لار مې غلطه کړه په داسې خطرناک ځنګل ورلم چې بیا لارم ختم شوه او خدای دا بس کېږي دا ټول زمری او شرمخان دی او تیاره شپه مې راله اوس خو پیاده وتیم نشم دا بس کېږي خدای دومره یارې واغېشتم چې رپېدم او دې کې یو زمری راغځي ولیدم او راتلو سره په ما شغله شو اوس به څه کوي دلته نه توره شته نه غش شته نه نیزه شته نه ډانګ شته او زمري نه باید په ډانګ سنګ ځان خلاصوي یا اوس سیدې ووایي بس یو پټېنۍ غوندې سبب ٹھیک دا اللہ نم سوال کئی لیکن دلتا کہ پٹینے غندے سبب استعمالی راشا کبھنے جاتا بچو ناشنا سبب زمری تو زمریا ما پیجنے زدہ رسول اللہ مبارک صحابی ما گوارے چی غزیر و نخوازے دقا سے زمری اترے ادم امراوانا غشت بدی خو پوی شو ڈاڈا شو چی دما دی پٹینے خبر خوکارو کو زمری راغی لکا دا قرآنی سپی چی بندتا لکی ترنگئی دا قصر آغی لکی ترنگئی خواہ کی ہوتا تاویگی ڈاڈا شو گورے اللہ تنوی چی اللہ ما تلا رو خوایا اگر چی پکار دا چی اللہ نے سڑے سوالو کی دا سب لیکن سبب استعمالی زمریا قافلہ را نہ روکا شوی دا ما تقفل قافلہ را پیدا کا نو زمرو تا قافلہ معلوم ہے اسنگا دا دی دا پودا مانا چی دا سا علی کنا نو دی تا پدی پتہ لگی چی کم دے ساروی دی او پا قافلہ کی ساروی خامخائی کار پدے دا زمری بس پیمے وی 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 نو پدے سپیمو پدے سون اللہ پاک دوی تا خی کے دیخوا ساروی دی کار سادے طرف ترے نو دے پسے ذکر دیو نو چے دے وطا ہوئے قافلہ کم دے رہا قافلہ کہ ساروی بھی ساروی خودے پسون معلوم ہے نو یو خبر فیس پیمے والے 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 او ناگانا روان شو او اے سحادت سفینہ وی رات اخپا خود اور جرازہ را پسے دے مخیر دو پسے دے مخیر ور پسے چې کله دوه لارې راځي نو دی په یو لاره دي ور پسې ما او چې کله ستړی شمه نو کینم دیم راته کینی چې د پاسم دی روان شي یو ځای ته ورسولم نو الته کې لارې راته سیده کړه نو دا لارې په غاړه دی ودرېده او ما ته داسې خپواله چې داسې ځه نو چې لږ مخکې رالم نو خپلې قافلې سره میلاو شوم نوراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے علوی دا اللہ رسول دغا چل شوید گورا خپل وسط را خپل سبب استعمال ہے بس او چې دنا مکمل لا پورا شوا اسباب کار پریدی ماتا سوتوی چې اس پر سبب کار نه کیږي بیا مات نتیجه لچا پلاس کړه ډاکټران هم دغه سی وای بابا وی بس بچے میرے دی پلار دی نور علاج نشتا بس نور د خدای نه غواړي بس که خدای والا مقرر کړي هو ټیک بشي یعنی زموږ په کتابونو کې د جون خطا خدای نه غواړي بیا په الله باور اسباب کار پریدي بیا بالکل په الله باور یعنی اسباب به استعمال کې او دعا به سره وکي چې الله زما دغه وسو غوړي دا سبب مالا کار نشی کولی تر سوچے تا پا کی طاقت نہیں خواہ دے اللہ طاقت دارو بخورے بابا جی بدموے ویچے ناجوڑا شے درے کارا کوے یا علاج کوے سنت دے ڈاکٹر لدے حکیم لدے طبیب لدے علاج دویم دم دمونم ثابت دی دا یو بل سبب دے گورا دا دویم سبب رسول اللہ مبارک پخپلو نوسو چولی دی دمونا دام چاوا او دریم صدقه و خیراتم کوا الصدقه تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار نبی علیہ السلام فرمائے سن کہ اوبا و اور واچے اور وجنی دا قرنگی صدقه دا خدای غضب ختمی نو صدقه مورکا درے کارا کوا
موږ نه ورکو صدقې مدقې نه ورکو 100 روپے صدقه نه ورکو ډاکټر له 100 روپے پیس ورکو مسکین فقیر لا یو دوه ولا روټه نه ورکو زیات نه 5 روپو روټه یا 10 روپو روټه او چې ډاکټر ته 2000 روپو دارو لیکي بیا له صدقه کوي ښا دمم کوي د مریض د پاره دم اره میاشت چې خلک ګوري میاش کار شوا نو د الله لوی قدرت د انسان د ذهن ترازی ور الله څومره لوی ذات دی دا میاشت روانه کړی دا یسالونک عن الاهله قل هي مواقیت للناس والحج الله پخپل وای چې دا میاشت وړه کېدل او غټه کېدل دا ما دی له مقرر کړی چې خلک خپل وختونه به معلوم کی او بالخصوص د حج وختونه به معلوم کی پته ولګی دا چې دا میاشت را کوټه کېدل او وړه کېدل دا زمون تاریخ د پر الله کوي د میاشتو دروازو د معلومتیا د پر الله کوي نن لومبیر وزدا الکه نن خو میاشت پوره ده سوار لسمه ده نن خو بیا بل طرف ته په کمی شوا نو 15 او 14 شوا نو دا میاشت دې ته به مونږ ګورو مسلمان به دې ته ګوري او هو خدای څومره لوی قادر ذات دی نو ګوره کنه میاشتا کله رڼا کم شي او کله زیات شي کله دې بل طرف ته وړ شي او کله دې بل طرف ته وړ شي کله د اسمان په مینس کې د شپې په 12 بجې ښکاری او کله د شپې په 12 بجې د اسمان په غاړه کې ښکاری نو زمونږ د اسلامی تاریخ تعلق د الله عظیم قدرت مونږ ته ښکارا کوي او دا به معلومیږي د میاشتو نه وی میاشتو ته وګورئ چې هر وخت د هر میاشت په اخر کې میاشت ګوري په مینس کې میاشت ګوري الکه نن خو 14 ده نن خو 14 ده د اسلامي میاشت نن خو 15 ده د ایام بیز وای په عربی کې دا 3 روزې دا رسول الله مبارک مخکې نیولې فرض وای اوس دا 3 روزې د میاشت 14 14 15 فرض نری خو مستحب دی نو دا 3 روزې چې تنيسه د اسلامي میاشت په 14 او 14 15 دا به د میاشت نه معلومه دا انګریزي تاریخ نه دی دا به میاشت ګوره میاشت ختلې ده او په سویم تاریخ الکه جمعه پښپا حساب لگاوا 14 کله راځي 14 کله راځي 15 کله راځي نو ګوره اسلامي تاریخ سره زمون تعلق دی الله دا نه و چې د جنوري یا د فروری په پلان کې تاریخ روزه نیسا الله وی د اسلامي میاشت چې میاشت راخاره چې موږ ته اسلامي وایو د 14 د روزه نیسا او رب العالمین فرمایي رسول الله مبارک بکلا دا هر میاشت په اول کې درې نیولې او د اخر میاشت په اخر کې به د هر میاشت په اخر کې به درې نیولې نو ګوره اسلام چې وته هجری میاشت وایو دغه ته مراد دي میاش براو خطا نو لومبه دوی مدرې مبه روجه کړه او چې میاش په کله په ختمې دو شو نو اخیری به لومبه به کمنی ولا خالی اتوار او ګل داري میاش دی لومبه او د میاش د اخر کې نه چهارشنبه او زیارت او جمعه خو به نه ولا نو د اختیر روجه په کال کې پوره شوه گویا کې زمون د میاشتو د اسلامي میاشت مونږ ورته وایو د دې تعلق د میاشت د لیدو سره دی د میاشت راخته دو سره دی د میاشت پریوته دو سره دی او د دینه د رب العالمین لوی قدرت معلومه کی کافرانو بس چل کاو کافرانو دې کې سلور میاشت دی عزت میاشت دی د احترام میاشت دی دې کې به کافرانو هم یو بل سره جنگ نکاو سلور کمی دی منها 4 حرم یاو د ذی قعده مونږ چې وته میانه وایو در کوټه اختر نه پس چې کوم میاش راځي یا ذل حجه ممکن د لوی اختر میاش ورته وای اوس ته تیر شو یو محرم دا اوس روانه ده عاشورا درې متوالیات دا پر لپسید او یو بلدا هغه ته رجب وای هغه د روزې نه یو میاش مخ کېده د روزې نه مخ کې شعبان راځي شعبان نه مخ کې رجب راځي هغه ته زمون پښتانه د زبرګې میاش وای نو درې دا یو دا سلور الله وی دا الله رسول وی دا د عزت او د احترام روزي د مکه کافرانو او د دنیا کافرو بم دې ورځو ته میاشتو ته سلور وتا د عزت په نظر قتل منسل الاسلا اسلنا دی بدنې زونه اوس پنه وسته لرګي به پرې خودن او دغه شونه به هغه اوس پنه وسته تش لرګي به پرې خودن او توري به پته کو کې بند کړي او لره به اویزان دکړي ولې دې کې به جنگ نه کاو
که د پلار قاتل بچاله د کور مخې تم په مخه ورغې نو غږ به یې نه کو یاره وي دا د عزت میاشتې دي که نه دا د احترام میاشتې دي دا د برکت میاشتې دي نو غشو نه به اوسپنې وایستې دا نیزو نه ولې هسې نه چا سره جنګ جوړ شي د پلار دشمن مخې له راشي او جوش کې راشم او په نیزه او په غشي په توره ورشم او د دې میاشتو بېعزتي رانه ونه شي سړی پې ونه وه په دې غشو سړی ونلم دونه به هغوی د دې میاشتو قدر کو چې هغه مکمل به یې اوسپنې وایستې که چې جوش کې رالم تویش کې رالم او کور ته لاړم نیزه مې واخېسته تش لرګی به او توره به په تیږې کې بندی د لاس نه به مې اوچتی او غشو کې به هغه اوسپنې نی نو په تشو لرګي خو څوک په چا غزار نه کوي د دې میاشتو به یې دونه قدر او عزت به کو جنګ به یې نه کو که جنګونه به شروع مو او دا میاشت به راله جنګ ختم جګړې ختم بس لیکن هغوی به یو ظلم کو د ځانه به یې زیاتې کمې کو نسی ورته وایي جنګ به شروع مثلا د دوی او د زبرګې میاشت به راله رجب نو اعلان به وکړو وی خدای مو بخښه سخت کال به زبرګې نی رجب ختم جنگ به جاری ساتو هغه میاشت سخت کال ختم اوهو ته څنګه ختمې لکه یو سړی اعلان وکړي لکه جمعې روز به پکې دی هفته کې نی دا خالی شو یا به جنگ شروع او دا محرم میاشت به جنگ ته به ضرورت راغی میاشت به د محرم وه هلکه سخت کال به محرم نی خواه دا به د ځانه کمې زیاتې کو په کم کال چې د دواړو جهانو مبارک سردار اخیری حج کړی دی حجة الوداع د فرضیت نه پسې دقه یو حج دی نو د عرفات په میدان کې او د مینا په میدان کې اعلان وکړو ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق الله السماوات والارض الله چې په کومه ځمکه اسمان پیدا کړی دی نور او سپوږمۍ پیدا کړی دی او زمانه په کوم ترتیب روانه وه هغې ته الله واپس کړې ده مشرکانو چې پکې کمې میاشتې د خپل مقصد دپاره زیاتې کمې کړې دي ختم منها اربعة حرم سلور پکې امقصې د احترام میاشتې دي چې کافرو قدر کو مونږ به هم قدر کو دې سلورو میاشتو کې مونږ به څه کوو مونږ خلک وایي لکه د محرم میاشت ده وعده پکې مه کوه ګناه ده اوهو ولې ګناه ده کویدن پکې مه کوه ګناه ده ښکلې جامې به پکې نه اچې ګناه ده میلمه به میلمستیا نه جوړې کاسې راغې خیر دی ګناه ده نوې کور به نه چورو کې ګناه ده کور ته به نوې کډه نه وړې خدای دا ګناه ستا لاس کې ده که پیغمبر لاس کې ده اوس ګناه به زه خو په عقل نه معلومومه ګناه به ما ته رسول الله مبارک ښیي ګناه به ما ته رب العالمین ښیي الله و رسول به وایي دې شي کې ګناه ده او دې کې نه چې هغه وایي دا شي کې ګناه نشته بس زه به نه کوم هغه کار او چې دې کې ګناه ده زه به نه کوم نو د ګناه تصور په عقل نه معلومیږي د ګناه سوچ او د نیکۍ سوچ دا به ما ته څوک ښیي د دواړو جهانو مبارک سردار به راته ښیي هغه خو دې کې کور جوړولم سه هر څه پکې ټیک تا هغه یو شی پکې انکار کوي دا به نه کوي یو شی ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا 12 میاشتې دي منها 4 حرم السوی هغه څلورو میاشتو له قرآن کې سوی هغې باندې به عمل کوو ګناه به ما ته قرآن ښیي الله به ښیي رسول به ښیي هغې سوی فلا تظلموا فیهن انفسهن فځان پکې ظلم مه کوئ ګناه مه کوئ جمعات د عزت ځای دی څه معنا شو د عزت ځای دی ډوډۍ پکې وخوره نه دا د جمعات بېعزتي را معتکف پکې خوړی چې بل څوک به نه خوري جمعات د عزت ځای دی کې به نو ګپ شپ به پکې ولګو د عزت ځای دی که نه کې به نو لړو به پکې وکړو که نه د عزت ځای دی که نه کې به نو او خپلې ګپې شپې به ولګو د خدای رحمت به نازل شي دا د جمعات عزت دی که بېعزتي ده بېعزتي ده دا خو تا بېعزتي وکړه د جمعات د جمعات عزت دا دی چې ګناه مه کوه د جمعات عزت دا دی چې د آدابو خیال وساته نو الله وایي د دې څلورو میاشتو عزت دا دی چې تا لا تظلمو فیهن انفسهن اکم په ځان به ظلم نه کوئ ګناه په ځان ظلم دی ولې د خدای عذاب ته ځان مخکې کول دی د قبر عذاب ته ځان مخکې کول دی
د ځان کدن سخت ته ځان مخکې کول دي د قیامت دروازه سختو ته ځان مخکې کول دي الله وایي د دې څلورو میاشتو عزت دا دی چې ګناه پکې مه کوه موږ څه کوو د موږ وایو د څلورو میاشتو عزت دا دی چې نیکي پکې مه کوه واده نیکي ده کویدن نیکي ده ښکلې جامې اغوستل نیکي ده خسته پټکې وال نیکي ده کور ته ننوتل نیکي ده میلمنو سره خوشحالي کول نیکي ده نو موږ نیکي نه کوو الله څه وایي ګناه پکې مه کوه موږ څه کوو نیکي پکې مه کوه خدای پاکه شیطان دې عقل کې موږ د ساچو مانه ډېر خلک تپوس وکړي دې میاشت کې د محرم میاشت کې یوازې محرم خو نه ده درې ورسره نور هم واده کولی شو که نه بلکل نکاح کولی شو که نه ډېره ثواب خبره د عزت برکت میاشتې دي دا میاشت عزت دا د قدر عزت او اسلامی تاریخ پکې جوړ کړی چا دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او صحابه دا غي نمخ کې د میاشتې وي د عزت هم وي د قدر هم وي قرآن او سنت کې هم دي خو اسلامی تاریخ شروع نه وه د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه میټینګ راوغوښته وی اسلامی تاریخ شروع کوو چا وی د رسول الله مبارک د پیدایش نه به شروع نه دا خو عیسایان سره بیا مشابهت راځي چا وی د نبی علیہ السلام وفات نه به شروع کو نه دا خو د انسان د یو پټې د سوچ او د غم میاشت دا سیم نه ربیع الاول فیصله په دې وکړه چې د هغه میاشتې نه به شروع کو چې کومه میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه هجرت شروع کړي ولې هجرت هغه شی دی هجرت چې هغې سره اسلام غالب شوی دی هجرت اوشر اسلام غلبه وموند هجرت هغه شی دی چې هغې دپاره مسلمان د هجرت په ذریعه د اسلام دپاره لویه قرباني ورکړې ده د هجرت د وجې نه د الله دپاره یې ښځې پرېښودې په مکه کې ښځې پاتې شوې داسې ترې لاړه بچي پاتې شو داسې ترې لاړه جایداد پاتې شو داسې ترې لاړه ډک کورونه صحابو نه پاتې شو ډک کټونه بسترې تونې هغه زمانه کې مشکونه میچنې د اوړو سامان چې مدینې ته نه شوړې ډک کورونه ته پاتې شو د الله د رضا دپاره د مکې نه مدینې ته هجرت دا قرباني د چا د برکته ده د هجرت د برکته بچی پاتې شو بچې ځای چې ځو مدینې ته هجرت کو بابا مونږ خو نه ځو پاتې بابا مدینې ته زه مسلمان یم را سره ځه نه به ځې لاړم سلام علیکم رور پاتې چا نه پلار پاتې چا نه مور پاتې چا نه رونه خویندې پاتې چا نه بچي خواږه پاتې چا نه ښځې پاتې ډک کورونه قوم پاتې کلې پاتې وطن پاتې جایداد پاتې اسونه هر څه پاتې الله د رضا دپاره لاړه وطن پرېښودل ډېر ګران کار انتهایی ګران خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کوي د الله په حکم یې کوي حضرت ابوبکر صدیق فرمائی چې د غار ثور نه ووتو رسول الله مبارک بار بار مکې ته کتل شاشه ته به کتل او بیا څه وایي مکې ته والله انك لخير ارض الله واحب البلاد الي والله انك لخير ارض الله زما دی قسم د الله په ذاتي چې په ټولو ځمکو کې ته د ټولو نه غوره ځمکې واحبک الی ما ته ډېره زیاته خوښه واحب البلاد الی واحب البلاد الی په ټولو ښارونو کې زما ډېره زیاته خوښه ولولا ان قومك اخرجوني ما سكنت غيرك که ستا قوم نه وی وستې نو ما به بل ځای ژوند نه وی تېر کړی ستا قوم یو بس شا شاته به کتل او سترګو کې به اوښکې روانې شا شاته ګوري مکې ته کلی دی که نه وطن دی 53 کاله پکې تېر کړه 14 کاله د پیغمبرۍ زمانه پکې تېره بیت الله دی پکې سید حجر اسود دی پکې صفا و مروه دی پکې زمزم دی مقام ابراهیم دی پکې میزاب رحمت دی پکې او هغه ځمکه ده
چې یو لک څلېرویشت زره پیغمبران ورته راغلي او هغه ځمکه ده چې الله په ابراهیم او په اسماعیل علیهم السلام آباده کړې نو رسول الله مبارک ځي او شاته ګوري نو بیا یو غونډۍ ته ووخته ما حبک الی اوهو څه مې خوښې ما اطیبک الی څه خوشبودار ہے څه مزیدار ہے لولا ان قومک اخرجونی ما خرجت منک کستا قوم نه وي وسته ده نه وي وته قوم مې دې نه پریږدي حضرت ابوبکر صدیق وایي چې رسول الله واسطه لوخ کې بیګي او روان بار بار شاته ګوري اوهو خپل وطن ډېر خوږ دی بیا ما کړې راخواږه ده بیت الله پاتې دی بیا به راځم که به نه راځم او چې ته نو د بیت الله چابیانې عثمان سره وي ابن طلحه هغې د شپې ورغې عثمانه هجرت نه یو څو ورځې مخکې ځان لیکه دروازې وډبوله عثمانه یو درخواست زه دې وطن نه بس باقي وځمه دا قوم مې نه پرېږدي تا ته یو خبره کوم زما یو خبره ومنه ما سره څه داسې ټیم لاړ شه چې څوک نه چابي د بیت الله تا سره د کعبې مبارکې ما ته کولاو کا لږ دننه ورننه وځم یو دوه رکعاته پکې وکړم بیا پته نشته چې به راشم او که به راله شم بیا معلومات نشته چې دې کور ته به بیا وګورم او که به ونه ګورم او که وردننه شم او که به وردننه نه شم داسې په مینت او په زارۍ ورته فرمایي لغونې ماله مهرباني وکړه دا چابي راکړه یا راسره لاړ شه چې داسې یو ټیم کې څوک نه خیر تا له تکلیف نه زه وردننه شم او ورته څه وایي وایي دا چابي نه در کوم دا ارمان دې نه پوره کوم دا خپل کار کوه رسول الله مبارک وجړل خدای دا وخت دې په ما تیر شو او بیا ورته فرمایي وی عثمانه یو ټکې واوره یو وخت به راشي درته به اشاره کوم چې راشه نو رامنډې به وې او درته به یم راوړه چابي او راوړې به او بیا به دا دروازه ماته الله کولی وایي یو وخت به راشي مه کوه زاوی خپل وطن کې دې داسې سپکې خبرې وکړې ځای نشته او دونه غټې غټې دعوې کې یو وخت دا وخت چې ځي جاړي ضرور کې خپل وطن پرېښودل څه اسانه خبره نه ډېر ګران کار دی او بیا بیت الله غوندې وطن پرېښودل چې دا وی جړل او حضرت ابوبکر وی بار بار ګوري او روان دی او شاته ګوري ډېر میړه خپه شو خو رسول الله مبارک مخکې څه نشم ویلی چې ډېر د مظلومیت ژوند دی دې وخت کې او ډېر سخت وخت دی او حضور پاک څومره پریشانه دی څومره خفه دی نن به کائنات څونه خفه وي د پیغمبر مبارک په خفګان افسوس حضرت جبریل علیہ السلام راغی او د قرآن شریف آیتونه نازل کړل فکر مه کوه فکر اونکې والذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد هغه ذات چې تعالی قرآن درکړی دی د قرآن احکامات یې درکړي دي دې له به د خدای راولي راځي او مقص وشو او مغسی و چې پاتمه هجره الله مکه فتح کړه او چې کله مکه مکرمه فتح شوه نو رسول الله مبارک ورشه عثمان چابه والا راوله عثمان یې راوسته وی دلته راشه په ګوته اشاره ورکوي کولاو که ده راکه چابي ورکړه وی عثمانه ما درته ویلي وو که نه ویلې د هجرت په موقع راکې چابي اوس که نه راکې څونه په منت مې نه غوښته او تا نه راکړ راکه چابي زه خوشي چابي واغېسته رسول الله مبارک دروازه کولاو کړه دننه پکې عبادت خپل وکړو او چې عبادت یې څنګه وکړو الله ساجبه ذات دی د قرآن آیت نازلېږي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله اډر کوي چې امانت خپل کس ته واپس کا دی وخت کس کافر دی کافر او د بیت الله چابي وسره د مخکې نه روانه ده الله وی واپس کدا چابي خپل کس ته چا سره وا عثمان یې راوغوښته راشه عثمانه
ما خدا نه واغشتا خو الله دل واپس درکې او زدا چابی والا دا به تر قیامت پورې ستا پس نسب او پس خاندان کې ببل چا سره نه هم تا سره به دو خبره وته ورولې یو دا چابی به تا خاندان کې چلےږي قیامت پورې بلې وته یو بل پیشنګویو کړه چې طالب خدای نسب درکې چې نسب کې چالوې خو نسب باندې نه ختمې کنه زامن بدی خدو سره غو چابینی اشاره ورکړه چې بچی باندې مين وسی باندې می کړه وسی باندې ني قیامت پورې باندې نسب مې ته چابه ده برکت استاد ته اندازو شو چې هجرت سونه ګران کړ څومره سخت شعر نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا فیصله وکړه صحابه ته وروله چې ما خدا تجویز دی کہ ہجرت اغا شیر چی صحابہ ډیره غټه قربانی ورکړي ده خود رسول الله مبارک غټه قربانی ورکړه او د هجرت د برکت نه الله مسلمان له کامیابی ورکړي ده تاریخ باغینا مقرر نو د پیغمبر مبارک هجرت خو پر ربیع الاول کې شوی نه خود هجرت ابتدا او شروع د محرم نشوي ځکه ذل حجه د لوی اختر میاش کې د مکه د مدینه انصار رسول الله مبارک له دعوت ورکړ وی راځه مدینه ته نو نبی علیہ السلام صحابہ د محرم په میاش کې روان کړل زې مدینه ته نو شروع ټیک دا د ذل حجه په اخر کې بعض صحابه تللی دي او چونکه محرم د اشهر حرم یو مستقله میاشت د نیمه نه شروع نه کوله د نیمه نه د محرم نه شروع کړ اسلامي تاریخ څونه برکتی شو زموږ اسلامي تاریخ میاشت سره تعلق لري د خدای لوی قدرت معلومیږي زموږ اسلامي تاریخ د عزت ته میاشتو سره تعلق لري چې محرم دی او زموږ د اسلامي تاریخ شروع د رسول الله مبارک هجرت ته اشاره ورکړي هغه نه شروع شوی بیا د محرم میاشت اسیم د برکت ته او د عظمت ته خدای کې یو ورځ د چغې ته عاشورې ورځ مونږ وایو اړه د برکت ورځ د عاشورې عاشره لسم او لسمه تا عاشر لسم عاشره لسم شپه لسم ارواز نو ولی وتا عاشوره وای د دې د لسم ارواز د برکت ورځ د عزت ورځ او څنګه د عزت ورځ ده ډېر غټ غټ کارونه په د لسم شوي او بالخصوص لسو پیغمبرانو ته رب العالمین په دې لسم ورځ د عاشورې ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکړې دا بعضې علماو لیکلي لکه وی حضرت آدم علیه السلام چې الله پاک د جنتونو نه راولېږه دنیا ته د شپې راغلی الله ته د شپې جړه وکړه سار چې په نور راوخته الله توبه قبوله کړه دا وی د عاشورې ورځ بیا کې د آدم علیه السلام او په حضرت حوا لومبه ورځ په ځمکه د عاشورې نه شروع شوې ده حضرت نوح علیه السلام چې د خپلو قوم سره کشتی ته وخت او سیلاب راغی او باران ورسو شو او کافران یې غرق کړل نو د جودي په غر باندې کشتی ودرېده هغه وی د عاشورې ورځ الله پاک حکم وکړ ځمکې ته اوبه دې راکاږه اسمان ته حکم وکړ اوبه دې بندې کا او کشتی د جودي عراق او د ترک په منځ کې یو غر دی په هغې د پاسه ودرېده وی دام د عاشورې ورځ خوشحال او دشمن هلاک شو سیلاب بند شو زموږ په اطمینان راکوز شو حضرت ابراهیم علیہ السلام چې نمرود اور کې واچاو او اور کې و ډېره موده او اور خدای پاک سوړ کو ابراهیم علیہ السلام ته روغ صحیح سالم روت دی خو بربن ورچولیو او په اور کې وتا جبريل علیہ السلام د جنت نه کمیس ترې خم وروړي ورته چولې ا درې خم جوړه کې د اور نه روت دام د عاشورې ورځ حضرت موسی علیہ السلام چې په بحر قلزم باندې ورواوړې او داغه د سترګو وړاندې دی داغه دشمن د لکونو په تعداد کې خدای مردار کو او د خدای پاک بچ که سره د خپل قوم دام د عاشورې ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم
چې کله د مکې نه مدینې ته هجرت وکړ نو د مدینې خلکو روژه نیوله دا شورې فرض. نو پیغمبر علیه السلام به تپوس وی دا روژه ولې نیسئ؟ نبی علیه السلام به هم نیوله خو د هغې نه معلومات اخیستل. وی هذا یوم نجى الله فیها موسی، وی دا هغه ورځ ده چې الله موسی علیه السلام د فرعون نه بچ کړی او دشمن یې د هغه د سترګو د ړواندې غرق کړی دی. نو مونږ د شکرې د وجې نه په دې روژه نیسو. نو رسول الله مبارک صحابو ته وی نحنو د دې په مخ کې وی نحنو احق بموسی منکم، ستاسو نه خو د موسی په تابعدارۍ مونږ زیات لایق، د هغه سوچه تابعدار خو مونږ تاسو خو نه. نو مونږ هم دا روژه نو صحابو به په مکه کې نیوله ورته وی مقصې نیسئ بندوی ما. نو الله موسی علیہ السلام له نجات ورکړه د کافر نه او دشمن د سترګو مخ کې ورته غرق کړه اشورې روز. او کله چې عیسی علیہ السلام پسې دشمنان شو یهودیان ورپسې شو او هغه یو کوټې ته ننوت او یو جاسوسو هغه ولا جاسوسي وکړه. هغه وی چې ځکه مې کوټې ته ننوځم دغه کې به عیسی علیہ السلام تاسو ما پسې راځئ. نو فوج دا یهودیانو پولیس ته یهودیانو ورپسې سیډیان تلل او چې هغه جاسوس په کومه کوټه ورننوت بس هغې ته خو پته ولګېدله چې دې کې عیسی علیه السلام دی. هغې ورننوتل الله ورسره څه وکړل؟ الله عیسی علیه السلام بر اسمان ته وخېجو، هغه جاسوس یې په شکل د عیسی او مخ ته یې راونیوه. چغې وي ما سله نیسئ هغه ونیسئ. هغې وی په ارام کښېنه خو تا هغه یې که نه شکل د هغه او الله پاک هغه اسمان ته وخېجو جمدې جاړ. دا زموږ عقیده ده چې په اسمان کې جمدې ناست او د قیامت نه مخکې به د دوه فرشتو په وزرو لاسونه یې ښودي منارې شرقي د بیت المقدس په هغې به راکوزېږي او دجال به وجني او بیا به حکومت کوي په دې مخ د ځمکه به د عدل او د انصاف حکومتي خو د رسول الله مبارک په دین به چلیږي او د هغې نه پس به وفات کېږي او د نبی علیہ السلام چې کوم دی دفن دی نو هلته کې د یو قبر دی پاتې دی په هغې کې به دفن کېږي. نو عیسی علیہ السلام بره لاړ. قرآن شریف کې الله په خپله فرمایي دا د قرآن خبره زمونږ خو نه ده وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله الیه. ما ځان ته پورته کړه دوی نه وجلی دی نه پسولی کړی دی. اقه سړی یې راونیوه چې کوم جاسوس او هغه تر مرګه پورې چغې وي زه ګورې فلان کې ما عیسی نه وي پاګله تا ته څه وایې؟ خدای پاک په شکل د عیسی علیه السلام جوړ کړی بره یې پسولی کو او په لرګي وتړو او مړی کو. بیا چا وی لکه دې سړي خو چغې وال چې زه عیسی نیمه بیا د عیسی علیه السلام ملګرو مو وی وی هغه خدای اسمان ته خېجولی بس دی بیا لیکن شبه لهم. لکه وی دا خبره خو عجیبه ده که دا عیسی نو عیسی علیه السلام څه شو څه شو او که دا عیسی نو زموږ ملګري څه شو؟ دوه خبرې دي یو خو غیب دی. نو یا دا زموږ ملګري دی شکل یې د عیسی علیه السلام دی هغه تللی اسمان ته یا دا عیسی علیه السلام زموږ هغه ملګري پکې څه شو؟ قرآن وی ولکن شبه لهم اسمان نه راکوزېږي. حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي یو لاس به د یوې فرشتې په وزر یې ښودی او بل د بل او چې راکوشي نو دا سا چې اخلي او د واپس د سړی سالي واپس راوباسي نو چې څومره کافران د عیسی علیه السلام دا سا راکاږي ځان ته به په خپله مردارېږي. دجال به ته منډې وایي عیسی علیه السلام ورپسې وي. باب لود نن اسرائیل کې یو علاقه ده لود ورته وایي د هغې دروازې سره به رالاندې کړي په نیزه به وایي مردار به یې کړي مړ به یې کړي. نو عیسی علیه السلام چې په کومه ورځ الله اسمان ته خېجو د همدا شورې ورځ سلیمان علیه السلام نه څه وخته پورې بادشاهي تللی و چې په کومه ورځ ورته واپس بادشاهي میلا شوه دا شورې ورځ. ایوب علیه السلام بیمار شوی و رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. الله ته به سوال کو یا الله بیمار ما او ما جوړ کړ. الله پاک واپس جوړ کو چې په کوم ورځ خدای پاک جوړ کو دا شورې ورځ. یونس علیہ السلام د کب ګیرې ته تللی دی کب ګیر کړی دی
او بیا فالتقمه الحوت وهو کظیم، کب گیر کړی و په دریاب کې چکر یې ورکړی و، او د کب په ګیړه کې به رب العالمین یادم یونس علیہ السلام. اسمان کې فرشتي د عرش الله ته وی الله یو आवाज وو اورو کو ډیر د عاجز आवाज دی او ډیر د بے کسه او بے سوکه आवाज دی، لکه چا چې څوک د مړی نه نیولي، ډیر د لرې ځای نه د आवाज راځي او ستا تسبیح وای، ستا تسبیح وای. الله وی دا زما پیغمبر یونس دی، ما د کب ګیډه کې گیر کړی او دی وخت کې کب د دریاب په ویخ کې د تورې خټې د پاسه پروت دی او ما ته ما تسبیح وای، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. او الله سوی لولا انك من المسبحین، لولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اذا تسبیح نه پکې به پروتو نو بس الله رحم یا الله معافی کا، نو الله کب ته حکم وکړ وی واپس یې راوغورځاو، نو کب د دریاب په غاړه الټیک، نو چې په کومه ورځ د دریاب نه کب د ګیډې نه بار ووته دا شورې ورځ. حضرت داود علیہ السلام پیغمبرانو نه ګناه نه کیږي، خو بعضې وخت کې داسې معمولي غوندې غلطي وشي ګناه نه، خو الله په هغې هم خفه کېږي رانیسي یې. نو داود علیہ السلام ته یو بوټۍ لکه زورنه ورکړې وه، نو هغه به خدای ته جړل، دومره جړلي الله ته دومره چې په کم قالین باندې په کم ځای کې به سجده کوله نو چې هغې اوچت کړه د هغې نه لاندې ګیا راختلې وه، دومره جړا کړې. نو الله ورته حکم نازل کوي ستا توبه قبوله ده، نو په کومه ورځ چې الله د هغه توبه قبوله کړه همدا شورې ورځ